یو وار الله تعالی د مرګ فرښتې اسرائیل نه پوښتنه وکړه چې ای د مرګ فرښتې کله د یو چا نه د روح اخیستلو په وخت کې په هغه باندې ترس راغلی ده. نو د مرګ فرښتې اسرائیل الله تعالی ته وفرمیل چې ای الله، یو وار د سمندر په منځ کې یوه کښتۍ ماته شوه، نو د کښتۍ په یوه تخته باندې یوه ښځه د سمندر په منځ کې پاتې شوه، او دا وخت دې ښځې یو ماشوم وزېږاوه، او په همدې وخت کې تا ماته امر وکړ چې لاړ شه او د دې ښځې روح قبض کړه. نو ای الله، زما په دې ماشوم سخت ترس راغی چې د سمندر په منځ کې به د دې ماشوم څه کیږي، او ای الله بل مې پسې دا ډېر ترس راغی چې هغه بدبخته په دنیا کې ځان ته جنت جوړ کړ، خو د لیدل نه مخکې تا ماته امر وکړ چې لاړ شه او د سیدات روح قبض کړه. نو الله تعالی د مرګ فرښتې اسرائیل ته وفرمیل چې تا ته پته ده چې دا سیدات څوک وو؟ دا هماغه ماشوم چې د سمندر په منځ کې تا د مور نه روح واخیسته، او دا ماشوم د سمندر په منځ کې یکی یوازې پاتې شو. ما د ده په حال رحم وکړه، بې شماره رزق مې ورکړ، او دی بیرته زما په مقابله کې ودرېده.